مخکې له دې چې ویډیو ته لاړ شو له تاسو څخه هیله کوم چې زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. نو د سبسکرایب کولو لپاره به لومړی راشئ د سره بټنه سبسکرایب به کلیک کړئ، له هغه وروسته به د بیل نشان کلیک کړئ یا د زنګ نشان، بیا به آل یا ټول انتخاب کړئ. زموږ د ویډیوګانو نشریدو سره به تاسو ته خبروای درشي. جزاک الله خیر. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. قاری صاحب سعید خوستای لایو خبرونه ته بخیر راغلی. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. جنرال صاحب محترم، تاسو ته ټول قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. الله په خپل چارو کې بریالي او موفق ولره. نن لایف خو د موږ پرون هم مهم او متاسفانه چې موږ تاسو وخت پیدا نه کړو، شاید ما به نه پیدا کړی، تاسو به لایف کړی وي، وخت مو پیدا نه کړو متاسفانه چې لایف راشو یا د چا په اصطلاح چې په لایف لاړ شو. مهمه دا ده چې دا څو ورځې څه مهمې پیښې هم دي، لکه تېره ورځ د شهید عاطف صاحب د شهادت پیښه چې هغه هم ډېره دردونکې او ځورونکې پیښه وه. واقعا چې د دې خلکو زموږ او د دوی منځ کې اړیکه د اسلام ده، د یو هغه مشترکات ده چې موږ او د دوی په منځ کې لازم دي. خو دغه خلک شهید عاطف صاحب چې تاسو ته معلومه ده چې هغه یو داعي و، د الله د لارې یو بلونکی و، او تېر وخت کې ټول هغه چې وخت و ژوند چې هغه د الله تعالی لارې ته په دعوت باندې صرف کړی و، او په داسې دعوت باندې صرف کړی و چې هغه الله ته یوازې د خلک د الله دین تر بلل، د الله لارې ته خلک تر بلل، په دې شي باندې د خپل وخت د صرف کړی و. خو د دې سره سره بیا هم د کابل ادارې او د کابل ادارې په دننه کې هغه کړی و چې هغه د سولې دشمنان دي او د اسلامي نظام نه ویره لري، هغې خلکو دی په نښه کړو، په شهادت یې ورسولو. موږ پخوا هم ویلي دي چې د دغې علماو د روحانیونو د سولې د فعالانو وژنه دا لړۍ روانه ده او تر هغه وخته پورې به روانه وي تر څو چې د دغې جاسوسانو د دغې قاتلانو تخته وانه وړي، تر څو چې دوی موږ ځمکې ته راګزار نه کړو، تر هغې پورې به دا د وژنو لړۍ روانه وي. او د دې ملت ته ولس هم دا واضحه شوه چې دې خلکو دښمني د طالب سره نه ده، دې خلکو دښمني د طالب د عقیدې سره ده، د طالب د نظریې سره د دوی دښمني ده. داسې خلک شته چې هغه طالب نه ده خو دوی وژني. دغه سړی دې سړي جرم څه و؟ دې سړي جرم دا و چې مسلمان و، د الله د لارې دعوتګر و، او دا خلک د الله دشمنان دي، د الله د دین دشمنان دي. د طالب سره دشمني د الله د دین په وجه ده، د طالب د عقیدې دشمنان دي. طالب سره کومه ستونزه دوی نه لري، دوی که ستونزه لري د طالب د عقیدې سره لري، د طالب د فکر سره لري. او د نن ورځې موضوع چې دا هغه خو که اشغالګر له ټاکلې نیټې سره ونه وځي، لنډه جمله ده، که چېرته اشغالګر له ټاکلې مودې سره ونه وځي نو څه به پېښ شي، څه به کېږي؟ اوله خبره خو دا ده چې زموږ ارزو دا ده او زموږ هیله دا ده چې اشغالګر به له ټاکلې مودې سره ووځي. امریکایان او اشغالګر به داسې تېروتنه نه کوي چې د دې تړون نقض وکوي، داسې غلطي به د دوی نه کېږي، ځکه دوی د دې بدیل نه لري. د تړون نه د نقض بدیل د دوی سره نشته. د تړون د نقض بدیل جنگ ده، او دوی د جنگ نه راغلي دي، د جنگ نه ستړي دي. دا تړون چې لاسلیک شوی ده د دې وجې نه چې دوی د جنگ نه ستړي وو، د جنگ طاقت یې نه لرلو. که چېرته امریکایانو د جنگ طاقت لرلی، که چېرته امریکایانو د مقابلې او د مقاومت وس لرلی، دوی به هېڅکله تړون نه وای کړی، دوی به هېڅکله د طالب سره د مذاکراتو په میز نه وای ناست. دوی په هماغه مفکوره دي، کومه مفکوره چې دوی 2000 لومړي کال کې لرله. دا یوازې طالب په اړه نه، د امریکا تاریخ وګورئ، د امریکا کړنې او کردار وګورئ، د نړۍ په مخ، د ځمکې په مخ په څومره اسلامي هیوادونه چې دي، په ټولو اسلامي هیوادونو کې امریکایان د اسلام پالو ډلو او د هغه تنظیمونو، هغه خوځښتونو چې هغه مسلمانان دي، د هغوی دشمنان دي، د هغوی په خلاف کارونه کوي او د هغوی په خلاف بندیزونه لګوي، پوځي کودتاوې کوي، نظامي عملیات کوي، د هغوی سره تاریخي دشمنۍ لري. نو د طالب سره هم د دوی دشمني ده.
خو دا چې مذاکراتو ته کینی ورسره دا د زور له وجې ځکه دوی بل بدیل نه لري بله لار نه لري دوی دوه لارې په مخ کې لري یا به د مذاکراتو د میز په سر دوی د ایستلو پرېکړه کېږي او یو څه به دغه لار دوی ته ابرومندانه وي چې دوی به د افغانستان نه وځي دویمه لار هغه د بې شرمانه او بربنډې څرګندې تېښتې ده هغه به بیا داسې تېښته نه وي چې بیا به امریکایان خپل ټانګونه به په ترپالونو کې پیچلي وي او د افغانستان نه به یې باسي په امن هغه به بیا داسې تېښته وي چې افغانانو سره به سوټي او کوتک په لاسونو کې ورسره وي افغانان به مخکې وي دوی به په شا وي افغانان به په شا وي دوی به مخکې وي هغه به بیا داسې وتل وي امریکایان د تړون په وړاندې هیڅ بل انتخاب نه لري نو اول خو زموږ ارزو دا چې موږ هېواد اشغال نه خلاص شي امریکایان هغه تړون چې دوی کړی دی هغې ته ژمن واوسېږي که فرضاً ژمن پاتې نه شول تړون ته تړون یې ناقض کړ نو تړون خو په سوال نه دی لاسلیک شوی موږ خو اوس هم سوالګر نه یو موږ خو امریکایانو ته سوال نه کوو او تاسې تاریخ وګورئ په تاریخ کې هیڅ ملت ازادي په سوال نه ده اخیستې هیڅ ملت ازادي په سوال نه ده اخیستې هیڅ ملت د ارزښتونو ولاړ نظام په سوال نه ده قایم کړی تاسې په د نړۍ تاریخ وګورئ موږ هم داسې یو ملت یو موږ د امریکایانو ازادي په سوال نه غواړو د امریکایانو سره د تړون د لاسلیک په مراسمو کې موږ په هغه نړیوال کنفرانس کې د نارای تکبیر او د الله اکبر چیغې ووالې دا په دې معنی وه چې موږ فاتحین وو موږ دا جګړه ګټلې ده موږ د دې جګړې ګټونکي یو ځکه دا د پولې جګړه نه ده دا د پټي جګړه نه ده دا د ریاست او وزارت جګړه نه ده دا د عقیدې جګړه ده دا د ایمان جګړه ده او د موږ اسلاف هم په تاریخ کې دا د ایمان جګړې ګټلې دي زموږ پلرونو دا د ایمان جګړې ګټلې دي رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانې نه تر نن ورځې پورې موږ په مقرر ډول کفارو ته د جګړې په ډګر کې داسې ماتې ورکړې ده او دا منطق غلط ده چې څوک وایي چې د افغانستان جګړه فوزي حل نه لري افغانستان جګړه ګټونکی نه لري موږ یې ګټونکي یو موږ د کمونستانو د روسانو په مقابل کې جګړه هم ګټلې وه موږ یې ګټونکي وو روسان او کمونستان بایلونکي وو د امریکایانو د هغوی د ګوډاګیانو په مقابل کې هم دا جګړه موږ ګټلې ده ګټونکي یو او ګټونکي به دا ملت فاتح ده فاتح ملت ده که چېرته امریکایان ونه وځي امریکایان که د خاورې نه ونه وځي تړون نقض کړي نو خو الحمدلله د استشهادیانو مرکزونه ډک دي د استشهادیانو داخلي بندې دي د استشهادیانو جلب و جذب بند ځکه نه ځایېږي مرکزونه بند دي استشهادیان نه ځایېږي استشهادیان ژاړي چیغې وهي چې امریکایان لاړل موږ پاتې شو دغسې سنګرونه تاوده دي ګرم دي د واکمنۍ ساحه پراخه ده مورال لوړ ده د فتح په درشل کې یو په مقابل کې دشمن مورال بایللی ده د جګړې توان او طاقت نه لري نو جګړه خو په لا په شپو نه کېږي جګړه خو د کامرو مخې ته په غرهاره نه کېږي جګړه خو د ارګ نه په هوایي لا په شپو نه کېږي جګړه خو په عقیده کېږي جګړه خو په مورال کېږي جګړه خو د قربانۍ په نیت کېږي ستا عسکر په روزمره ډول دي جګړې د لیکو نه تښتي ځکه د جګړې مورال یې نشته نو که بیا هم امریکایان یا د هغوی ملګري د جګړې لار انتخاب کړي نو موږ ورته خفه نه یو خیر دی یو څو سرونه به نور هم نظرانه کړو انشاءالله او په دې لار کې تیار دی دا ملت هم تیار دی موږ هم تیار یو موږ جګړه ګټلې ده موږ ډېر فتح ته نږدې یو ډېر نږدې یو دغه عقیده دا د طالب د مشر نه تر ادنا طالبه پورې د هر طالب نظریه او فکر دا ده چې دا جګړه موږ ګټلې ده صرف یو دوه قدمه پاتې یو فتح ده او دا دوه قدمه به داسې په بیړه به پورته کړو د الله په فضل داسې په بیړه به دا دوه قدمونه اوچت کړو لکه د سترګو رب داسې به انشاءالله دا دوه قدمونه اوچت کړو د الله په فضل د الله په نصرت او د دې ویاړلي ملت په ملاتړ سره انشاءالله مبین صاحب مهرباني وکړئ قدرمن شقایي صاحب محترم یوه خبره چې اوس ډېر په رسنیو کې سیاسي شنونکي خبریالان د هر ټامیانو دغه خلک دوی دغه په طالبانو دغه یوه نیوکه کوي چې اول ورباند وکړئ موږ هر څه درسره منو اوله به فشاري په ورباند باندې د دویم دوی وایي نن امرالله صالح د بلیک واټر مزدور دا خبره وکړه چې طالبان ټیکسیانو کې ماینونه دي ټیکسیوانان وژني او عام ولس وژني بازار دا د طالبانو نهایتا ضعف ده نو دا د دوی ضعف ده که د طالب ضعف ده دوی خو باید امنیت ونیسي ولې دغه که د طالبان افغانان نه و چې د 18 کاله دوی وژل کورو ته امریکایان ور وستل بمبار پرې کوه
د پنجابي و د هر څه په نامه زندان تورو تنبو شاته وړل چې تر اوسه هم په زندان کې دي. نو طالب افغان او که دوی افغانان نه دي ولې دغه اوس د افغانانو وینه دوی ته ارزښت پیدا کړ؟ مبین صاحب اختیار عجیبه ده. د دوی بعضې منطق د دوی سړی حیران شي. سړی فکر کوي چې اوس دوی خپله لیونیان دي که موږ ورته لیونیان ښکارو. دوی چې کله خبرې کوي په دا رسنیو کې دوی لګیا وي، دوی وایي چې یعنی دوی داسې فکر کوي چې دا جګړه د عبدالله او د غني په منځ کې لانجه وه. د عبدالله او د غني ستونزه ده چې په څو وزارتونو او ولایتونو به حل شي، ارزښتونه به وساتل شي. ته د کوم ارزښت خبره کوي؟ تاسې خو د نړۍ تاریخ لږ وګورئ، د امپراتوریو تاریخ وګورئ، د هغه ملتونو چې ازادي او اخیستې ده د هغوی تاریخ وګورئ. کوم ملت چې د امپراتوریو د یرغلګرو نه ازادي اخیستې ده، تاسې په تاریخ کې داسې ملت ماته وښیئ چې د اشغالګرو له شړلو وروسته د هغوی غلامان دوی په خپل ځانونو واکمنان منلي وي. یو مثال خو تاسې ماته په نړۍ کې د یو ملت پیش کړئ. هیڅ ملت، هیڅ قوم، هیڅ هیواد د یرغلګرو له شړلو وروسته د هغوی غلامان او ګوډاګیان په خپل ځان واکمنان نه دي منلي. نو افغان ملت به کله ومني؟ افغانانو روسان هم ونه منل، نجیب یې ونه منلو. د نجیب نه همدا غوښتنه وه چې نجیب د سولې په وړاندې خنډ د نجیب د لرې شي، د نجیب نظام باید ختم شي. ولې نه د نجیب نظام موږ منلی وای؟ ولې دا د روسانو په مقابل کې چې دا لکونه شهیدان موږ ورکړل، دا د پټي او د پولې جنګ و، دا د ایمان جنګ و، دا د عقیدې جنګ و، دا د ارزښتونو جنګ و. که نجیب په واک کې پاتې کېدی دا معنی چې مجاهدینو د ده سره خلاف د چوکۍ او د قدرت خلاف و او د دا شهیدانو وینه چې دا ضایع ده. نن که غني په واک کې پاتې کېږي یا د امریکا بل ګوډاګی واک ته راځي خو د ملت واکمن پاتې کېږي، دا په دې معنی ده چې دغه جنګ دا 20 کاله مقاومت دا جهاد نه و، دا خپلمنځي جګړه وه، دا د پولې او د پټي جګړه وه چې قطعا داسې نه ده او هیڅ کله به د هغه شهیدانو د وینو سره خیانت ونه شي چې د دې لارې او د دې صف دپاره یې ورکړي دي. قدرمن شیخ قاري صاحب محترم، مېلمانه راخلو چې د خپل سوال وکړي دلته خو یو دانه دی مایک مو بند کړئ وروره، زه چې کله تاسو نوم واخلم د ای په نامه باندې د دوه غښتلي غلامانو عکسونه لګولي. مهرباني وکړه وروره مایک دې خلاص کړه. شاهین صاحب تاسو هم ښه راغلاست او ستړی مه شئ خپرونې ته. مننه محترم مبین صاحب را عمدت قاری صاحب محترم، تاسو هم سلام و عرض ادب و ورونو ته لایو درسره کېږي. مننه. ای مایک مو خلاص کړئ. السلام علیکم قاری صاحب. وعلیکم السلام. مهرباني وکړه سوال ته مو راشئ. موږ د نن موضوع ده که اشغالګر له ټاکلې نیټې سره ونه وځي نو څه به پېښ شي، طالبان به څه وکړي؟ مهرباني. یاره داسې چل دی مبینه قاری صاحب، ټول ته سلامونه کوم. خبر دا ده چې همدغه به کېږي چې دا څه روان دي، بس لږ بس فقط د طالبانو جنګونه به لږ ډېر شي په ښارونو کې او د هغې خو بس همدا هم افغانان به وژني، نور خو د ملي اردو بیچارګان به وژني، نور خو دغه نه شي کولی. امریکایانو خوا ته خو اوس هم نه شي ورتلی ځکه چې هغې دا ملي اردو څنګه بیچارګان دي؟ دا خو د امریکانو تر څنګ ولاړو. طالبان څه وکړي؟ د ملي اردو غاړه کې ګلان واچوي؟ نه داسې دی چې تا ویلي که نه وایي څه به کېږي که نه. ته وایې د ملي اردو بیچارګان، دغه بیچارګانو د طالبانو ژوندي اسیران په ټانګو پورې کش کړل، شهیدان یې په توبرونو ول. دا څنګه بیچارګان دي؟ داسې کار دی که نه چې دا د دواړه طرفه ظلم شوی دی، یو طرف هم دی دا کوم د طالب لخوا ظلم ما ته راوښیه خو تاسو ظالمه مبینه پرېږده سړي دا ټول د دنیا په ډکه ده، دا ټول خلک مخلوق پې خبر دی چې دا فوټبالونه او دا هر څه هم دا تاسو ونه کړه خو دا دیو طالبانو ټول هم دا فوټبال یې ونه په سر وکړو. ملي اردو والا خو به کېدی شي په قندهار کې به لږ دغه شوی خو هغه هم په دې خاطر شوی و چې نه خو دا یو شي رښتیا هم چې ملي اردو بیچارګان دي. اوس د ما فکر سو ځکه بیچارګان دي چې امریکا مسافر و د ورته لاس ماچو، دا د بیچارهتوب اخرنی حد دی. یقیني دغه خبر به سره منم. افغان کمانډو مایک مو خلاص. عزتمن شي خیر سي مړه دې سپکې ویلې به خواندنه. السلام علیکم مبین صاحب، تاسو ته قاری صاحب ته سلامونه او احترامات. وعلیکم السلام. قاری صاحب زما आवाज اورئ؟ هو आवाज دی اورم. قاری صاحب امید لرم چې روغ او جوړ اوسئ. زه د دې نه مخکې چې ستاسو موضوع ته راشم خالي زه یو پوښتنه کوم، نو کو به جواب هم راکړو، به وخت هم راکړو، به بل پوښتنه مهرباني. زما پوښتنه به دا وي چې زه خپله نه طالبانو کې ما نه دولت کې ما د یو عام وګړي په صفت باندې ټول شیان زه ګورم او څارم. خو زما پوښتنه به د قاري صاحب نه دا وي
چې اشرف غني ولې د پاکستان او ایران بد راځي که دغه یو جواب ما ته راکړي چې پاکستان او د ایران بد راځي ولې بد راځي ولې بد شي محترمه نه راځي بد دا چې چا ویل دي د پاکستان او د ایران بد راځي که د پاکستان او د ایران بد راتلی نو خو پاکستان ته په خپله د وړاندیز وکول چې د موقت حکومت مشر مې وټاکئ یو څوک چې د چا بد راځي تاسې وینئ دا خو تاسو ته غلط فکر درکړل شوی دی د پاکستان او د ایران بد راځي د پاکستان به ولې دی بد راځي د افغانستان په تاریخ کې تر اوسه پورې دومره امتیاز هیڅ چا پاکستان ته نه ده ورکړی لکه غني چې ورکړو تاسې وینئ د بارډر منیجمنټ د ډیورنټ هغه چې دا لیک هغه رسمي شوه د بارډر منیجمنټ غني لاسلیک کړی و د افغانستان په تاریخ کې لومړی ځل ده چې د پاکستان د ایسای مستنطقین راځي د کابل ادارې ملي امنیت خونو کې ما خبرې ته پرېږده وروره خبرې ته مداخله مه کوه لومړی ځل دی چې د کابل ادارې لومړی ځل دی چې د پاکستان د استخباراتو مامورین راځي هلته د خپلو بندیانو نه د استنتاق کوي او هغوی نه پوښتنې کوي هغوی نه سوالونه ځان سره قاري صاحب ځان سره وړي دا د افغانستان په تاریخ کې اول وار و او نور کوم امتیازات دي کوم شی پاتې دی چې دوی پاکستان ته ورنکړو کوم شی پاتې دی چې دوی ایران ته ورنکړو د ایران سره د نن د علیپور ملیشې چې دا د شیعاګانو ملیشې چې دي دا د محقق او د خلیلي ملیشې چې د اشرف غني شاوخوا راتاو دي دا ملیشې څوک دي دا د چا څوک یې تمویلوي ولې تمویلیږي دا تاسو ته چا ویلي دي چې اشرف غني د ایران او د پاکستان نه ده خوښ دا یوه خبره اول دا خبره دروغ ده دا تاسو غلط ذهنیت درکړل شوی ده ستاسې دماغ منځل شوي دي دغه تبلیغاتو ستاسې فکرونه منځلي دي ستاسې ذهنونه یې منځلي دي دویمه خبره دا ده چې که چېرته ومنو چې دا د پاکستان او د ایران دشمن ده وي دي د پاکستان ایران نه خدای دې وکوي چې د اسرائیلو دشمن وي د ملت دشمن وي د ملت قاتل وي دا خو لازمه نه ده دا خو یو غلطه مفکوره ده خلک وایي چې نجیب د پاکستان دشمن و ځکه د موږ خوښ ده نجیب د پاکستان دشمن به ویاده نه خو خپله په هېواد کې دننه په لکونه انسانان وژلي دي لکونه زرګونه خلک یې په شهادت رسولي دي ځکه زه د پاکستان دشمني څه کوم زه د ایران څه کوم زه د اسرائیل څه کوم ته په خپله په دې هېواد کې څه کوې ستا په واکمنۍ کې په زرګونه انسانان په شهادت ورسېدل په زرګونه انسانان داسې وحشتونه چې د افغانستان په تاریخ کې نه و شوي ستا په واکمنۍ کې وشول بسته فامیلونه د منځه یوړل شول یو نه لس نه شل نه سل نه په سلهاوو داسې فامیلونه شته تاسې به د اشغال غمیزې په نوم د لیماره یو اصدار د اوس نوې لړۍ پیل شوې ده دا تاسې وګورئ تاسې په دې ولایاتو کې وګرځېږئ تاسې به وګورئ چې بسته فامیلونه چې یو فامیل 15 کسان و 8 کسان 10 کسان 15 تر شلو پورې بسته فامیل د ښځو ماشومانو سره یو ځای مکمل د منځه وړل شوی په قصدي ډول د همدې اشرف غني په امر دی اعلی سرقمندان ده په دې ټولو جنایاتو وحشتونو قتلونو کې دی شریک ده د کرزي په وخت کې داسې نه و شوي د کرزي په وخت کې به تاسې نه وي اورېدلي چېرته چې دومره لوی وحشتونه دي شوي لکه د دې سړي په وخت کې چې وشوله زه د پاکستان دشمني څه کوم زه د ایران دشمني څه کوم دلته واقعیتونه وګورئ اشرف غني د ملت سره څه وکړل د دې ملت شاهین صاحب هیله مو دا ده چې څوک قطع کوه مه خیر د مایک که بندې افغان کمانډو که یو سوال تانو که اشرف غني په چا ګران ده تاغه څوک محتره وکړي چې دا یې ډېر په ګران ده صحیح ده خو زما تاسو یو سوال ته مې پرېږدئ که قاري صاحب سوال زه تاسو نه وکړو زه پوه شوم کور دې ودان ډېر داسې ډېر اوږد جواب دې م راکړو انرژي دې م ورباندې مصرف شوه تاسو ما ته وویل چې زما مغز او یا دماغ او برین واش شوی یم کور م ودان ژوندی اوسې خو زه بل دا ویم چې پاکستان آیا پاکستان زمونږ صحیح ده ستاسو په خبره باندې چې اشرف غني هغې ته پوله ورکړله او یا هغه ځای چې جایداد چې د افغانانو د هغې ورته ورکړو صحیح ده دا سره زه منم خو پاکستان ته موږ په کومه سترګه وګورو پاکستان زمونږ دوست دی دشمن دی یو غیره ملک دی څه کاره دی پاکستان ته موږ په کومه سترګه وګورو محترمه تا خو اول د نړۍ د نن ورځې تعامل د نړۍ ډیپلوماسي د نورو هیوادونو سره د نړیوالو سره تعامل باید وپېژنې پاکستان نه د موږ دوست نه د موږ دشمن ده زه وایم چې دشمن دی ته چې وایې چې نه دی زه درته اوس په ثبوت راسوم که نه څنګه نه نو څه دشمني تا ورسره کړې ده بحث کوي چې رښتیا چې خبره واوره دلته سوال وکړو ته د سوال کولو حق لرې ته د ما سره د مشاجرې حق نه لرې چې ته ما سره مشاجره وکوې
سوال وکوه بیا غلی شه چې زه ځواب ووایم مهرباني زه دې پوه کړم زما نه ځان پوه کړه ځکه دلته راغلی وي چې زما نه ځان پوه کړم بیا غلی شه چې زه دې پوه کړم که کوم ځای کې تنقید لري تنقید وکوه د تنقید په اصولو مشاجره مه کوه چې ته زما په خبرو کې رالویږې زما په خبرو کې مه رالویږه او استهزاء مه کوه سپکاوی مه کوه زما انرژي په مخکې خبرو کې چې مصرف شوه ستا دپاره نه ده مصرف شوې زه ستا دپاره انرژي نه مصرفوم دا ستا سوال زه ډېرو خلکو ته ځوابم دلته ډېر خلک دا لایف ګوري هغوی ته یې زه ځوابوم چې هغوی وګوري ستا سوال وګوري زما ځواب وګوري هغوی بیا قضاوت وکوي هغوی قضاوت کولی شي چې زما ځواب څومره معقول ده څومره منطقي ده او ستا سوال څومره معقول او منطقي ده اوس غوږ ونیسه په نړۍ کې دوست او دشمن نشته دا خبره زده که په یاد ولره په نړۍ کې دوست او دشمن هغه تا د هیواد خپلې ګټې دي ګټې ټاکي تا ته ستا د خپل هیواد منافع تا ته ټاکي دا خبره غلطه ده چې پاکستان د ما دشمن ده یا د ما دوست ده یا ایران زما دشمن ده یا زما دوست ده هر هغه څوک چې هغې ګټې ستا په امن کې دي هغه ستا دوست ده هر هغه څوک چې هغې ګټې ستا په جنګ کې دي یا ستا په بربادۍ کې دي هغه د خپل اولویت ده هغه د خپل کار ده ته دی په هغې نشي ملامتولی چې ولې زما ستا ګټې زما په جنګ کې دي ته باید ځان نه داسې انسان جوړ کړې چې ته د خپل هیواد ګټو ته اولویت ورکړې خپلو منافعو ته اولویت ورکړې څنګه کولی شي چې په دې نړۍ کې د هیوادونو په منځ کې د ګاونډیانو په منځ کې داسې ژوند تیر کړي چې خپلو ګټو ته اولویت ورکړي او خپلې ګټې وساتلی شي دا غلطه خبره ده د پاکستان ګټې به دا وي د پاکستان ګټه که دا وي چې د ما په هیواد کې جنګ وي د ما هیواد برباد وي دا خپل ملي منافع دي حق ده د ایران ګټه که دا وي چې زما د هیواد نه د اوبه دوی ته بهیږي زه د برباد وم تباه دي وم زما په جنګ کې د ګټه دا د خپل حق ده د دې ملي منافع دا ایجابوي زما ګټه